نوبل پرایز پیژنئ مونږ ته خو سمه یوه غټه بلا ښکاري که نه چې هلکه پلانکي کس نوبل پرایز اخیستی دی تور یې کړی دی دا دنیا خو څه کې سولر سیسټم د فتح کو زمونږ هم پسې بلا خلک ور روان دي هلکه مسلمانانو کې اهلیت نشته دی یار هغه کیپیسټي پکې نشته چې نوبل پرایز والي اوهو که ما نوبل پرایز واخیستو بس داسې شوه داسې راته ښکاري لکه د دنیا او د آخرت ګټه چې زمونږ دا نوبل پرایز خو اوس د نوبل پرایز ریالټي او حقیقت څه دی دا ته اوس د دې یو مثال نه پیژندلی شي د پرون هغه بله ورځ دا یو انګریز مړ شوی دی 100 سال د ده عمر په 100 سال کې مړ شو د ده نوم و هنری کیسنجر دا امریکن ډیپلومیټ او پولیټیکل ساینټسټ و د امریکا چې نن سبا څنګه ده که نه د ده دا پالیسیز د هغې پالیسیز په ترو باندې په امریکا کې چې دا کم پاور راغلی دی دا ټول شیپینګ ده کړی او تا ته پته شته دا هنری کیسنجر ده ته نوبل پرایز میلاو شوی نوبل پرایز پس کې د امن په کاته کې نوبل پیس پرایز خو اوس زه تا د دې په دې مطلب باندې لږ پوهیم د دې مطلب دا شو چې په دې ټوله دنیا کې د امن دپاره د ټولو نه بهترین کار د هنری کیسنجر کړی دی ځکه دته نوبل پیس پرایز میلاو شوی دی زه تا سره د ده داسې وړه غوندې کې بایوګرافي شیر کوم چې تا ته پته ولګي چې ده د امن دپاره څونه بهترین کار کړی دی ده چې د کوم پریزیډنټ سره لومبی کار سټارټ کړی د هغې پریزیډنټ نوم و ریچارډ نیکسن دا هنری کیسنجر د هغه سره میلاو شو او د دې هنری کیسنجر اصول په دې باندې هغه هم پوه کړو چې داسې کار دی په دې دنیا کې چې پاور اخلي که نه د هغې دپاره چې مړه سم کول پکار شي هغه وکړه خو پاور والا د ویتنام او په کمبوډیا کې داسې کار وشو چې د هنری کیسنجر فوجیانو له اډر ورکړو چې کم څیز دې ولیدو چې خوځي چې څوک دې ولیدل چې حرکت کوي ولې د باره نه ایرفورس دی وي چې بمونه پرې وروله نو په هغه ځای باندې دوی وکړو کارپټ بمبینګ ښه اوس کارپټ بمبینګ څه ته وایي ګوره کارپټ وایي قالین ته څنګه چې ته قالین په کمره کې خور کې نو د هغه نه هر څه څیز ښکته راشي که نه ټول دغه فرش پټ کړي قالین دغه شان د هوا نه د بمونو یو قالین جوړ کړه او ښکته یې ور وغورځوه دومره مسلسل بمبینګ وکړه چې د بمونو یو قالین جوړ شي او ښکته ور وغورځېږي چې د دې ملک یو حصه د دې بم نه بچ نه شي نو تا ته پته شته په دې کارپټ بمبینګ کې دا د اډر وخه د هنری کیسنجر په دې کارپټ بمبینګ کې تقریبا 1 لاک ټن بمونه 1 لاک ټن بمونه دوی په ویتنام او په کمبوډیا ورغورځولي صحیح شو اوس چې په دې فلسطین باندې د اسرائیل څومره بمونه وغورځول دا تقریبا عمره دي 12,000 ټنه پورې بمونه په دغه لږ ورځو کې په دغه فلسطین کې د اسرائیل والا ورورتول په ویتنام او په کمبوډیا کې د امریکنز 1 لاک ټن بمونه ارتولي 1 لاک ټنه اوس سوچ وکړه هیروشیما چې په 5-6 کې ضرب ورکړي دا دې جوړېږي داسې د اینو سیلابونه هلته کې توی شوي دا د هنری کیسنجر په اډر باندې د هغې کس په اډر باندې چاته چې نوبل پیس پرایز میلاو شوی دی د امن په کاته کې نوبل پرایز دا د نوبل پرایز اهمیت دی